السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د ګمبد شاه بابا مشهوره یاده مقبره ده، لوی نوخار کشتي پل سره نږدې. د پښتو د یاد او وتلي اداکار لیاقت میجر چې ملک لیاقت علي خان یې خپله نامه وه، د 37 کلنډر په نامه باندې یادو. دا د هغوی قبر دی، اخیری آرامګاه ده. وحید الرحمن ضیا صاحب ورته دعا وکړه، موږ ورته دعا وکړه الله دې هغه جهان ښایسته کړي. دا بالکل د کشتي پل سره نږدې دغلته کشتي پل دی. ګس لاسته داسې د اکبر صابر صاحب او طارق اکبر صاحب قبرونه دي، او بیا دا د ګمبد شاه بابا دا مزار چې کوم دی دې سره بالکل نږدې دا د لیاقت میجر صاحب اخیری آرامګاه ده. که کم ملګري هم راتلل غواړي د دوی مزار ته لیدل غواړي، نو دا لاره ده، دا ځای دی او دا مقبره ده د ګمبد شاه بابا مشهوره مقبره، لوی نوخار کشتي پل سره نږدې. کشتي پل ورته ځکه وایي چې دلته کې مخکې د کشتو پل و، اوس هغه خو نشته. د هغې په ځای باندې د یو پوخ پل جوړ شوی دی، او نوخار صدر او پورې نوخار چې لوی نوخار ورته وایي، د دې دواړو ترمنځ د رابطې د تګ راتګ آمد و رفت یوه لویه ذریعه ده.